السلام علیکم د مالاکان ټي وي ګرانو قدرمنو کتونکو دا ټیم منګا ضلع باجوړ تحصیل برنګ کې موجود یو. نن خبرې کوو د BISP کم چې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام دی د هغې حوالې سره. دلته یو ظلم او زیاتۍ روان دی ځکه چې که تاسو کتلي نو په بل ورځې اسسټنټ ډایرکټر کم چې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام دی هغه ویلي چې دا کیس چې کم غریبانانو ته ورکوي دا به پوره 5000 ورکوي. خو زمونږ د بدقسمتۍ نه دلته په برنګ کې 4800 روپۍ ورکوي. موږ د ډېرو ملګرو نه تپوسونه وکړه، ډېرو ملګرو سره میلاو شو. نو ملګرو موږ به د عوامو نه هم تپوسونه کوو په دې حوالې سره چې دا خبره حقیقت ده او که نه ده، او بیا به ورځو چې کوم ځای کې دا د بنظیر انکم سپورټ پیسې ورکوي هغو خواته به هم ورځو. تاسو د پروګرام اخره موږ سره اوسئ. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. یاره ما ته خو 200 کم 15000 روپۍ میلاو شو دلته که نه. ستاسو نه هم 200 روپۍ کټ کړې؟ 200 روپۍ رانه کټ کړې. په درګۍ کې هم پوره دی، په هر ځای کې پوره ورکوي. دلته رانه 200 روپۍ کټ کړې. دلته چې کوم دا پیسې ورکوي دغه ځای کې دې نه کټ کړې؟ په دې ځای کې رانه کټ کړې. شاوسې وې چې ولې دا موږ کټ کوو؟ نو اوس پته نه لګي ما چې ولې کټ کوو. دا زموږ دغه دی، موږ لکه اخلو 200 روپۍ که نه، دا موږ مزدوري اخلو. چې دلته راغلي د بنظیر انکم سپورټ پروګرام تاسو نه څو پیسې درکړې او څو پیسې درنه کټ کړې؟ روکیه موږ له خیرات کې 804 زره 200 روپۍ ستاسو نه هم کټ کړې؟ زموږ داسې سوچ او فکر دی چې دا موږ یو طرف ته موږ د غریبي ده د الله له طرفه. دویم دلته چې په موږ باندې یو مشر جوړېږي نو هغه زموږ په سر کې خپلې فایدې ګوري که نه. نو دې خبره باندې ډېر خلک را غریبانان چې ډېر خفقان هم راشي، خو چا څه خو زور کولی نه شي که نه. موږ وایو چې دا څه وجه ده چې زموږ نه دا کټینګ کېږي که نه. دوی چې دا پیسې کټ کوي دوی څه وایي چې په څه وجه موږ کټ کوو؟ دوی وایي چې دا موږ نه دی، دې پسې زموږ خرچه کېږي او دا زموږ نه دی، دا زموږ مزدوري ده. دا زموږ مزدوري ده. لکه د بره نه خو دوی ته پیسې میلاویږي په دې کار باندې، نو بیا یې دوی ولې کټ کوي؟ دوی وایي چې موږ ته نه میلاویږي، بس موږ دغه مزدوري ده په دې کې. ځکه چې یو پریس کانفرنس هم شوی او په هغې کې اسسټنټ ډایرکټر د بنظیر انکم سپورټ پروګرام هغه ویلي چې بالکل 5000 روپۍ قسط به دې کسانو ته میلاویږي، پیسې به نه کټ کوي. خو د هغې باوجود هم دوی لکه لګیا دي او دغه 4000 او 800 روپۍ ورکوي. پر یو ځای نشته بغیر د خدای د دغه نه. که بمبر جوړ کړو هغه ارتقال شي، که دغه جوړ کړو صفا خبره ته کوم چا ته ووایو د ژړا ځای نشته. د ژړا ځای نشته دی. موږ راشي نو ژړا کوو خو ځای ته نه راسي که نه. دا د ملک خبره موږ ورته ډېر وویل چې لکه دا 200 روپۍ ولې کټ کوې؟ نو وایي ته څه خبره دا 200 نه نور ظلمونه چې کوم روان دي په دې ملک کې تپوس ځای نشته. تحصیل برنګ کې اوس تاسو ته کارډونه میلاویږي. دلته په برنګ هسپتال رئیسي کې تاسو ته اوس د برنګ کم خپل پرسنل کارډونه چې دي تاسو سهار 8 بجو نه والا د مازدیګر 4 بجو پورې تاسو ته د کم صحت کارډو دفتر چې دی هغه کولاوي. که چاته دا کارډونه نه میلاو شوي نو هغه تاسو اوس دلته د خپل هسپتال رئیسي برنګ معمولو نه وصولولی شئ. موږ ورځو دلته چې کم عمله ناسته ده، کم کسان کم سټاف چې ناست دي د هغوی سره موږ هم خبرې کوو. زما نوم ابراهیم خان دی. په دې اپیس کې ډېر یو ډیټا انټري اپریټر کار کوم، تقریبا 7-8 میاشتې نه دلته کې یم. دا زما سره ولنټیر دی، فضل دی، انور الله دی، ذاکر دی. دا زموږ سره ټوټل 36000 کارډونه وو. غالبا په اپریل کې چې کله کارډونه فریش راغله 36000 کارډونه وو. په هغه کې موږ وویسته غالبا اوس 7000 کارډونه نور راغله. دا فریش ډیټا راغله، فریش کارډونه دي. دغه 10000 کارډونه زموږ سره دغه پاتې دي. غالبا 15-16000 کارډونه پاتې دي تحصیل برنګ. په هغې کې ځینې داسې کارډونه دي چې هغو لکه شناختي کارډ یې د باجوړ دی، تحصیل برنګ دي، خو پاتې کېږي ښکته درګۍ کې، ارچن کې، پېښور کې، کراچۍ کې زموږ ډېر رشته دار زموږ برنګ تحصیل برنګ کسان پاتې کېږي. نو دا دغه خلکو کارډونه دي. نو لهذا موږ هغوی ته هم دا اپیل کوو، دا پر زور ورته وایو چې راشئ خپل هیلث کارډ وصول کړئ د برنګ سنټر نه. ولې چې دې هېڅ پته نه ده کېدای شي دا 15-20 جنورۍ ته زموږ نه واپس شي، نو بیا اسلام آباد نه به بیا وصولوي یا سټیټ لایف کوم آفس چې دی هغه نه به وصول کوي دا کارډونه. نو موږ دې خلکو ته وایو چې چا کارډ نه دی وصول کړی هغه دې زر تر زره زموږ نه خپل کارډ وصول کړي. د سهار 8 بجو نه واله موږ د 4 بجو پورې زموږ آفس کولاوي او د اتوار په ورځ باندې چوکۍ. رئیس صاحب تاسو یو خبر وکړه چې دا کم کارډونه کم پاتې دي دا د بهر کراچۍ یو ځای بل ځای کې کسان دي، که د دې رشته دار راشي یا د دې ورور راشي دلته برنګ کې وي یا نږدې علاقه کې وي نو تاسو دا کارډ هغوی ته ورکوئ؟ دا هغوی سره چې کوم شناختي کارډ یې اوریجنل هغوی چې کوم ورور یې، پلار یې، مور یې،
یا نور څه نږدې رشته دار یې هغوی له موږ دا کارډ ورکولی شو بشرط یې چې هغه څه اوریجنل انایسي دغه کس چې د چا په نوم باندې کارډ دی هغه اوریجنل شناخت کارډ به موږ ته پکار وي سلولو کې خو غالبا موږ 7-8 میاشتې کار وکړو په دې کې راته 3 میاشتې سلولې میلاو شوې ده باقي راته نه ده میلاو شوې بس د ملګرو ته هم نه ده میلاو شوې موږ ته هم نه ده میلاو شوې بس ټیم راله راکړي هغه ټیم چې راشي بیا وایي یو تصور وکړئ بیا وایي یو تصور وکړئ سلولې خو لا نه ده میلاو شوې تاسو خپله ډیوټي کوئ خو تاسو تنخوا په ټیم نه خپله میلاوي ډیوټي شکر دی په ایماندارۍ سره کوو سر کوو سلولې یې وکړئ بس موږ د قوم خدمت دی دا خو به کوو